کجا روان هستی بخیر؟ خو طرف غزنی روان هستی. چی برنامه داری بخیر اوجا؟ چی میکنی؟ برنامه چی است؟ شاگرد زندگی مردم غزنی. مسجد اقتصادی مردم غزنی. ببینیم بشنویم چی میگن. نو لیدونکو که څه هم غزنی وردګ دغه په یو راسته کې پراته دي، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دلته واورې شوي دي او هوا هم یو څه یخه ده، خو غزنی بیا له دې نه هم ډېر زیات یخ دی، ځکه چې څومره معلومات واخیسته دغه ځای یخني زیاته ده پکې او موږ هم ورته چمتووالی نیولی دی او هغه د ګرم ساتلو لپاره هم لباسونه اغوستي دي. ګورو چې څه کېږي. نو لا رسېدلي نه یو، هیله ده چې تاسې زموږ ملتیا وکړئ او دغه سفر راسره تر پایه وکړئ. دې لاره باندې چې دی زابل، کندهار، غزني دې ځایونو ته خلک ځي او دا یو ترانزیټي لاره ده چې ګورې تجارتي اموال هم په دغه لاره باندې راځي مرکز کابل ته او بیا د هغې ځینې نورو ولایتونو ته ځي. دغه سړک چون ډېر یو څه خراب شوی دی، کم شوی دی، تاګ یعنې که په یو ساعت لارې نو حتمن به دغه د سړک د خرابوالي له امله وخت زیات لګېږي، مثلا یو ساعت لاره به 2 ساعتونو کې وهي.